دغه د اوسپنې ټوټه چې تاسې په تصویر کې وینئ د هغې سوري څخه ساتنه کوي چې د ځمکې تر ټولو ژورې نقطې ته رسیږي، کوم چې د جهنم یا دوزخ د دروازې په نوم هم یادیږي، ځکه هغه پیښې چې د دغې سوري د کیندنې په وخت کې رامنځته شوي په لیدو به یې حق حیران شئ. په 1901 میلادي کال د اوسنۍ روسیې او ترکمنستان ترمنځ د 80 متره په پلنوالي یوه لویه کنده وموندل شوه چې د پیدا کېدو په اړه یې هیڅ ډول معلومات موجود نه وو. په 1909 میلادي کال د شوروي اتحاد تر ماتېدو وروسته په زرګونو هغه پټ اسناد رسني شول چې پخوانۍ روسیې په ډېر کلک ډول پټ کړي وو. د دغو اسنادو له جملې څخه یو هم د جهنم د دروازې مربوط وو. دغه اسناد دومره جالب او حیرانونکي وو چې په ډېر لنډ وخت کې د نړۍ د رسنیو سره ټکي وګرځېدل. 1900 میلادي کال د مۍ 24مه نیټه د ځمکې څېړلو لپاره د روسیې ځمکپوهانو لخوا د کولا تر نامه لاندې یوه لویه پروژه په لاره واچول شوه. د دې پروژې اساسي هدف دا و چې ځمکه د مرکز په لوري د امکان تر حده سوری کړي او د ځمکې له داخل نه ځانونه خبر کړي. څو کاله وروسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا هم د ځمکې کیندنې لپاره یوه پروژه په لاره واچول شوه، اما هیڅکله د ماهیت او نوعیت له مخې د کولا د پروژې په څیر نه وه، ځکه د کولا پروژه د کیندنې ترڅنګ د ډیرو جالبو رازونو سره مل وه. په دې پروژه کې د کاري پلان مطابق 3000 کسانو ګډون درلود. د پلان مطابق د پروژې د کیندنې چارې د لومړۍ ورځې په سهار پیل شوې. د دې پروژې لومړی هدف دا و چې ځمکه د 15000 متره په ژوروالي وکیندي او که ممکن و له دې وړاندې لاړ شي. په هغه وخت کې د امریکا متحده ایالاتو لخوا د فضا د مطالعه کولو لپاره څو مصنوعي سپوږمکۍ فضا ته واستولې. د متحده ایالاتو په مقابل کې روسیه چې ځان یې په فضا کې د متحده ایالاتو سیال باله، د فضا پر ځای یې د ځمکې د څېړلو او مطالعه کولو پرېکړه وکړه، ځکه روسان په دې پوهېدل چې د ځمکې د کیندنې له امله دوی کولی شي د کایناتو او د ځمکې د پیدایښت په اړه ګټور معلومات ترلاسه کړي، کوم چې تر ډېره بریده بریالي هم وو. په 1909 میلادي کال د امریکا متحده ایالاتو لخوا د بیرته راجرز په نامه د ځمکې کیندنه ترسره شوه. په دې کیندنه کې دوی وکولی شول ځمکه د 9583 متره په ژوروالي سوری کړي. په مقابل کې روسان په 1983 میلادي کال د کولا د پروژې په ادامه د امریکا متحده ایالاتو د کیندنې په نسبت ډېر مخکې لاړل. دوی وکولی شول ځمکه د 12000 متره په ژوروالي سوری کړي، اما له دې اندازې وړاندې د تګ هر څومره هڅه چې دوی وکړه څو مخکې لاړ شي، خو په وړاندې تګ کې پاتې راغلل. په 1909 میلادي کال د روسي عالمانو لخوا یو ځل بیا د نویو امکاناتو او د کیندونکو وسایلو په کوچني کولو یو ځل بیا د 12 کیلومترۍ څخه مخکې د تګ هڅه وکړه، خو دوی د ډېرې سختې سطحې سره مخ شول، کوم چې نور د مخکې تګ چانس په هیڅ ډول موجود نه و. همدا علت شو چې په پروژه کې یو کلن ځنډ رامنځته شو. هغه ځمکپوهان او عالمان چې په دې پروژه کې برخه درلوده، دوی هڅه وکړه ترڅو د پروژې د ادامې لپاره یو مناسبه حل لاره ومومي. بالاخره تر یو کال وروسته دوی پریکړه وکړه چې په یو نوي او تازه ځای کې کیندنه وکړي. بالاخره د ځمکې کیندنه 12262 مترو ته ورسېده. په داسې حال کې چې د پروژې عملیاتي پرسونل له دې وړاندې د مخکې تګ هڅه کوله، اما دوی د یو داسې تودوخې سره مخ شول چې د دوی هیڅ اټکل نه و، 180 سانتیګریډ تودوخه. په 1909 میلادي کال د کولا تر پروژې لاندې د ځمکې کیندنه دا سلسله په مکمل ډول ودرول شوه. دا فقط هغه معلومات چې د پروژې د کیندنې څخه ترلاسه شوي، اما حقیقت دا دی چې د پروژې د کیندنې په وروستۍ مرحلو کې ځینې داسې جالبې او حیرانونکې پیښې رامنځته شوي کوم چې شوروي اتحاد یې پټېدو ته اړ کړ، او اکثر هغه رازونه د پخواني شوروي اتحاد لخوا پټ شول. اما دا بده نه ده چې څه ناڅه پر دې وپوهېږو چې د پروژې درېدل په 12 کیلومترۍ کې هغه ډول چې د روسیې شوروي حکومت لخوا اعلان شول یو فني او تخنیکي ستونزه نه وه. کله چې دوی غوښتل لاندې لاړ شي، ناګهانه هغه د اوسپنې ګلولې چې دوی د ځمکې د کیندلې لپاره کارولې لاندې خواته یې داسې حرکت کوو لکه هیڅ ډول سطحه چې شتون نه لري. کله یې چې دا کیندونکي ګلولې پورته راویستې، د پروژې ټولو ګډونوالو په حیرانۍ ولیدل چې د اوسپنې دا سختې ګلولې ویلې شوي دي. او لا ډېر جالب دا و چې د سوري له داخل نه عجیبه تودوخه او اوازونه احساس او اورېدل کېدل. د لا زیاتې څېړنې لپاره دغې سوري ته
حرارت سنجونکي آله ولیږدول شوه. د حرارت اندازه بیخي د اټکل خلاف وه. دا تودوخه 1020 سانتیګریډ ته رسېده. دا هغه تودوخه وه چې د حرارت سنجونکي آلې تر ویلې کېدو مخکې دوی ثبت کړې وه او اټکل دا و چې ممکن د تودوخې درجه له دې زیاته وي. د پروژې څېړونکي دې ته حیران و چې د ځمکې په دې نقطه کې څنګه تودوخه 1020 سانتیګریډ ته رسېدلی شي، په داسې حال کې چې د میګما تودوخه چې د ځمکې په ډېره ژوره نقطه کې قرار لري او تودوخه یې 2000 سانتیګریډ ته رسیږي، خو په 12 کیلومترۍ ژوروالي کې 1020 سانتیګریډ تودوخه شتون لري. رښتیا هم د پیښې د پروژې کارکوونکي حیران کړي وو. ډاکټر دیویتری ازاکوف چې د دغې پروژې د کیندنې په وخت کې موجود و داسې لیږي: د اوسپنې کیندونکي ګوللې په ناڅاپي ډول ازادانه په څرخېدو پیل وکړ. په لومړیو کې موږ فکر کاوه چې ممکن یا ګوللې کوچنۍ شوي وي یا ممکن کوم خالیزه یا سوری شتون ولري. کله چې د تودوخې درجه د حرارت سنجونکي آلې په اساس واخیستل شوه، کومه درجه چې دغې آلې موږ ته تر ویلې کېدو مخکې راکړه 1200 سانتیګریډ بیخي زموږ د توقع او اټکل خلاف وه. دا دومره تودوخه وه لکه د جهنم اور چې دلته شتون ولري. څېړونکو له دې پیښې وروسته د پروژې د ادامې او مهندسانو یې د توقف کېدو غوښتنه کوله. بالاخره حکومت د پروژې د ادامې امر صادر کړ. د امر تر صادرېدو وروسته لومړیتوب دا و چې د کیندنې او څېړنې په لوازمو فکر وشي، ځکه هغه لوازم چې د پروژې د کیندنې لپاره غوره شوي وو د پیدا شویو شرایطو په مقابل کې مقاومت نه درلود. ځکه نو ډاکټر ازاکوف د حکومت نه د داسې سیم او میکروفون غوښتنه وکړه چې د دومره لوړ حرارت په مقابل کې مقاومت ولري. پس هغه وسایل چې په فضا کې د لمر او اتموسفیر د لوړ حرارت سره د مقاومت لپاره جوړ شوي وو د همدې کار لپاره غوره شول. سره له دې چې دا وسایل هم سل په سلو کې د دې حرارت په مقابل کې جواب ویونکي نه وو، اما پرېکړه پر دې وشوه چې دا وسایل به یې سوري ته ولیږدول شي، ځکه دوی فکر کوو چې د وخت ډېر کوچني اندازې لپاره هم غوره ده چې د سوري له داخل نه معلومات ترلاسه کړل شي. په پای کې د ځانګړي طراحي شوي میکروفون د ورکوزولو چارې پیل شوې. میکروفون دقیقه په دقیقه د سوري داخل ته نږدې کېده. تقریبا 1 ساعت او 12 دقیقې وروسته میکروفون د سوري بیخ ته رسېدلی و. د همدې میکروفون پر مټ د سوري له داخل داسې اوازونه واورېدل شول چې د پروژې ټول کارکوونکي یې په اورېدو زوپ اوره پرېوتل. دا صوتي فایل چې ادعا کوي د ځمکې په 12 کیلومترۍ ژوروالي کې ثبت شوی، پکې په ښکاره ډول لیدل کیږي چې انسان ته د غذاب ورکولو فریادونه اورېدل کیږي چې ډېر زیات خفه کوونکی او بد تاثیر کوونکی دی. همدا اوازونه و چې زیاترو خلکو د سوري ته د جهنم د دروازې نوم ورکړ. ډاکټر ازاکوف په دې اړه لیکي: د موضوع د لا زیاتې څېړنې لپاره مخصوص طراحي شوي میکروفون مو د سوري بیخ ته ولیږه. د ټاکلي هدف د ترلاسه کولو پر ځای مو د انسان د زجر او د غذاب ورکولو فریادونه واورېدل، لکه په ډېر سخت حالت او تکلیف کې چې وي. په لومړیو کې موږ فکر کاوه چې شاید دا اوازونه د هوا فشار او یا فني مشکلاتو له امله وي، اما وروسته مو چې کوم ټسټونه ترسره کړل هغه ډول نه و کوم چې موږ فکر کاوه. هغه صوتي فایل چې د پورته څېړنو په پایله کې ترلاسه شوی و څېړونکو تر مطالعې لاندې ونیو او د حکومت لوړو مقاماتو ته ولیږدول شو. بالاخره د ډاکټر ازاکوف په غوښتنه د تصویري څېړنې لپاره د حکومت لخوا د پرمختللو دوربینونو غوښتنه وشوه، کوم چې حکومت ومنله. همدا تصویر چې تاسو یې وینئ د همدې دوربین پر مټ ثبت شوی. دوربین دقیقه په دقیقه هدف ته نږدې کېده ترڅو د سوري بیخ ته ورسیږي. اما جالبه دا وه هغه تصویرونه چې په دې اوم کې اخیستل شوي وو هیڅ کله نشر نه شول.
د دې واقعیت لپاره همدا کافي ده چې له دې وروسته بدون له قید او شرطه د پروژې د درېدو امر صادر شو او نه هم هغه اخیستل شوي تصاویر خپاره شول. تنها هغه کسان چې دا تصویرونه یې لیدلي وو ډاکټر ازاکوب جمع کاري ډله او جمع حکومتي ځانګړي استازي کوم چې دوی د پروژې د کارونو د درېدو سمدستي امر ورکړ. د شوروي کمونیستي حکومت د مذهب سرسخت مخالف او په زرګونو مذهب پال یې ووژل او دوی غوښتل چې د خلکو له ذهنه باید مذهبي مفکوره وایستل شي او د مذهب حقیقت باید واقعیت ثابت نشي. نو ځکه یې دغه پروژې په درېدو او د ټولو اسنادو له منځه وړو امر ورکړ. ځکه نو د علمي څېړنو پرته مستند اسناد پاتې نشول. ډاکټر ازاکوب ډېر سخت تهدید شو ترڅو د رازونو له ښکاره کېدو ډډه وکړي. ځکه نوموړی د دغو ټولو رازونو یو منل شوی کس و. دا هغه معلومات چې د شوروي اتحاد تر ماتېدو علمي څېړنو او د اتاق په داخل کې د کارکوونکو له خولې اورېدل شوي دي. په دې برخه کې زیاتې څېړنې ترسره شوي. زیاتو ګمان کوو چې دا آوازونه له جهنم څخه راتلل، خو زیاترو دا خبره رد کړې او دا یې د باور وړ نه ده بللې. په دې اړه زما نظر دا دی چې موږ د نظر خوندانو په دوهمه کټاګورۍ کې قرار لرو، ځکه د جنت او دوزخ لیدل په دې دنیا د خوب لیدل دي او د دیني او اسلامي اصولو مطابق جنت